بسم الله. هو التنفيذ يلا عجيب رفعنا بلند छोटा नहीं साइज में जैसे लंबाई में डॉक्टर से कुछ नहीं होना नहीं माइनस तो वाली पैदा हुई मेरे वास्ते بس ده لسه ولا سوي اول ما تجيب يو वीडियो ما جاء إلا من أجل الدعاء والإخلاص في الدعاء له. عسى الله عز وجل أن يتقبل من هذا الجمع الطيب المبارك فيوفق الوالد مع الملائكة فيجيب عليهم فيتبدل هذا القبر إلى روضة من رياض الجنة حتى أنه يرى مقعده في الجنة. زما محترم وقدر منو عزت منو نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله سعد بن معاذ په قبر کې کېښودلی شو. سعد بن معاذ هغه صحابي و چې هغه په جنازه کې 80,000 فرشتې شریکې شوي وي. 80,000 فرشتې د په جنازه کې شریک شوي وي او د جنازه 80,000 فرشتو نقلوله. هغه شخص و. خو نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دغه شخص چې دی د ده نه اوس پوښتنه کېږي تاسو د ده دپاره د الله نه مغفرت وغواړئ. او بل روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه شخص نه اوس
دا ضم ضمتن د دې اوس په قبر کې د قبر پرې راټول شو، یعنی قبر په ده باندې راجوخ شو. نبي علیه السلام فرمایي که څوک د قبر نه د عذاب نه خلاصېدلی نو هغه دغه شخص به خلاص شوی وی. نو د قبر عذاب نه دې الله تعالی د ده مغفرت نصیب کړي، الله تعالی یې خلاص کړي. دا قبر دې دپاره الله تعالی یوه حفره د جنت وګرځولی کېږي. زما محترمو قدرمنو، نبي کریم علیه الصلاة والسلام چې د ټولو انبیاو سردار او غالبا چې د دغه شخص معظم نیکه هم و، نو هغه هم د دغه وفات نه او د دغه انتقال د دار دنیا نه او دار آخرت نه دی خلاص شوی. د یوه حقه لار ده، موږ هم په دغې لار باندې روان یو. خو هغه کسان چې هغه په ایمان کې، په اسلام کې او بیا په هجرت کې او بیا په علم او په صلاح کې وفات شي، دا ظاهره نښې دي چې الله تعالی وبخلی وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی په دیار سفر کې وفات شي، لکه مخکې چې عالم په عربۍ کې د هغې حدیث ترجمه حدیث ذکر کوي، د هغې مطلب دی تاسو ټول پوهېږئ چې الله تعالی فرشتو ته وایي چې دغه کوم ځای کې چې دی پیدا شوی و او دغه ځای کې چې دی وفات شوی، دا اندازه کوي د ده دپاره، دومره اندازه ځای په جنت کې ده ته ورکوي. او بل روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سړی په سفر کې وفات شي هغه شهید دی. او بل دغه د هجرت او دغه د جهاد، دا خو د هجرت هغه ولني خلق دي، هغه ولني علما دي، او د جهاد هغه ولني علما دي چې دا تیر شوي دي. او بیا دا یو هجرت نه دی، تقریبا دویم د دریم هجرت دی چې دغه قطر د آخرنۍ دارالهجرت و. او په همدې کې الله تعالی د روح هم قبض کوي، الله تعالی یې د مغفرت نصیب کړي. او بچیان یې صالحان او عالمان دي الحمدلله. او دغه زوی چې یونس هغه دی، الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي. د دغې پلار چې دی که نه ډېر حق ادا کوي او ډېر خدمت یې وکړي، داسې تصور څوک نشي کولی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې کوم سړی د 80 کالونه تیر شي نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې د ده ګناه نوره مه لیکئ، د ده ګناه نوره مه لیکئ، دا زما حبیث دی او محبوس دی په دنیا کې، د ده ګناه نوره مه لیکئ. نو دا هغه شخص دی چې د ده علم، هجرت، جهاد او دغسې صالح اولاد او دغه د هجرت په دیار کې وفات شو، ټول ورته د الله نه مغفرت وغواړئ، دعا وکړئ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو تحب وترضى. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه والجنة جنة مثواه. اللهم اغفره وارحمه واجعل الجنة مثواه. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه ولا تحرمنا أجره. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله موږ دستانه سوال کو، دستا د صفات او کمال په وسیله باندې، ستا د اسم اعظم په وسیله باندې، یا الله چې د مغفرت وکړه، د روح چې دی کنه فردوس اعلی جنت ته ورسوه، او دا قبر ورته د نور نه ډک کړه، او پسماندګانو ته اجر عظیم نصیب کړه، او د دغې مقبرې چې څومره مقبورین دي د اسلام، یا الله د ټولو مغفرتونو نصیب کړه، د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړه، د ټولو پسماندګانو ته رجونه عوضونه ورکړه. یا الله موږ او دوی د صدیقینو، شهداو، د صالحینو او د انبیاو په صف کې راپورته کړه په قیامت کې. یا الله موږ د ټولو نه ته رضا شه، څوک چې دلته خدمت یې کړی، کار یې کړی، دلته هغه ته راغلي، تکلیف یې تېر کړی، دغه ټولو هر قدم په خپله د میزان کې واچوه، د ټولو نه ته رضا شه، د ټولو ته مغفرت نصیب کړه، او پسماندګانو ته اجرونه عوضونه ورکړه، اولاد یې صالحان کړه، بچیان یې صالحان کړه، عالمان یې کړه. یا الله زموږ د ټولو نه ته رضا شه. یا الله په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې بیا خاص کر په افغانستان کې ستا نه سوال کوو، ستا د صفات و کمال په وسیله، ستا د اسم اعظم په وسیله باندې یا الله اسلامي نظام راوستلی کړي، د شهداو او د کونډو یتیمانو حق قبوله کړي، او سوال یې قبول کړي، او د هغوی هغه پوره کړي، ارمانونه پوره کړي. یا الله محبوسین اسلام په خپل فضل و کرم سره هغوی ته نجات ورکړي. یا الله ته هغوی ته نجات ورکړي. یا الله ته هغوی ته نجات ورکړي. یا الله چې څوک د اسلام او د مسلمانانو زموږ او د ستاسو د امرو د ناموس دشمن وي، الله ته تباه او برباد، رسوا او ذلیل کړي. یا الله موږ د دوی شر نه خلاص کړي. یا الله موږ د دوی شر نه خلاص کړي. یا الله زموږ د ضعف په قوت باندې بدل کړي. یا الله زموږ د بې اطمیناني اضطراب په طمأنینې باندې بدل کړي. زموږ د ټول نه ته رضا شي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين آمين. آمين. دغه سبا باندې په لپسه کې د سهار تر ماښامه پورې سهار د 9 بجو څخه بیا تر ماښامه پورې سم